نثارباز د وزیرستان ته تللی دی او ګیلمن باره کې ډېرې ښکلې کمې حقیقت خبرې کړي دي. تاسو دا ویډیو ګورئ، مخکې ملګرو چې لازمي شریعه کوي. راځئ د ویډیو نه پس بیا خپلې خبرې کړو. تاسو نثارباز خبرې واورئ. راځئ بیا چې موږ د کومو بدبختو سره مخ یاستو، د کومې بدامنۍ سره چې مخ یاستو، هغې ته د یو قام په حیث باندې یو موټی کېدل، خپلو بدبختو ته په شریکه ودرېدل، دا د دې وخت ضرورت هم دی او فرض هم دی. زما د وزیرستان د دنیا ملګرو سره نارت او ساوت دواړو تعلق دی د مسلمین اشرف الله ملګري پاتې شوي. زما دا خیال نه و چې زه به دلته یعنې د غم یا د ویر په ورځ باندې راځم. ما خو دا خیال و چې زه به دلته کله هم راځم نو ته خوشحالي به وي. یو ملګري د هغې ته ځان رارسوم. 10-15 کاله زموږ سره وخوړل ټولو ملګرو. زموږ بدقسمتي دا ده په جنتي خاوره کې موږ دوزخي ژوند تېرو او هره ورځ یوه نه یوه غمیزه، یوه نه یوه بده پېښې سره مخامخ کېږو. په کومه ورځو چې دا واقعات وشولو د ګیلمن وزیر په دغه ورځو کې موږ باندې وړ الیکشن کمپین هم روان و. هلته یوه بده پېښه وشوله. زموږ د وطن څلور ډېر ستر شخصیات چې کوم دی پکې شهیدان تللی شولو. یو غم راته هغه پروت و، بیا د الیکشن د یوه ورځ مخکې دا غم وشولو. خدای شته دی څنګه چې زموږ مشرانو فیصله کړې وه، موږ فیصله کړې وه. هغه الیکشن کې موږ ګټه ترلاسه کړې ده، خو موږ په هغې پوه شوي نه شو. بس هغه په درې ورځې خپلو مېلمنو ته کېناستلو، نېغ دغه ځای روان شولو. کوشش مو دا وشو چې دلته نظیر کړو تاسې ته. یو هغه بدبختۍ دي چې ټولې قام ته راپېښې دي، یوه بدبختۍ دي چې زموږ استاد پښتنو تر منځ په خپل منځ کې دي. زما به د دې جګړې د علماء کرامو نه، د مشرانو هم دغه اپیل دي، د ځوانانو هم دغه اپیل دي چې کوشش کول پکار دي چې زموږ په خپل منځ کې کومې لانجې توپیر دي چې هغه موارد کړلی شي او قام ته چې کومې غټې ستونزې او مسلې راپېښې دي چې هغې ته بطور قام ودرېږو، په اتفاق ورته ودرېږو. خدای پاک دې زموږ او ستاسې دا وطن نور نه سر توری او خدای پاک دې چې کوم دی د پرده راپاره کړي. خدای دې په دې خاوره امن راوستلی کړي او خدای دې موږ له وس او توفیق او توان راکړي چې خپل قام هم سیال کړو او خپل قام چې کومه دی د جنګ او بدامنۍ نه وژغورو. د ګیلمن وزیر ټول خاندان ته د الله رب العزت صبر جمیل ورکړي. خدای پاک دې نور غمونه وساتي. د هغې برکات د خدای پاک د په خاندان او په ټول قام باندې کېښودل کړي. تاسو دا ویډیو کتل. نثارباز د کمې ښکلې خبرې کړې. وزیرستان ته تللی و او د ګیلمن باره کې ګیلمن ډېر تکړه هلک و، ډېر ښکلی شاعر و او د په شاعرۍ کې د سیاست کولو ډېر ښکلی شاعر و. او نن سبا کوم شاعران دي به هغه شاعر نه خو ډېر ښکلی کت شعرونه یې ول. مالده ویډیو تاسو سره شریک مخکې ملګرو سره لازمي شریک او ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.